لومړي سر کې خو ټولو مېلمنو ته مشرانو ته کشرانو ته سلامونه او نیکې هیلې نړۍ مننه چې راغلی دلته او دا مجلس نور هم ښکلی کړ مجلس یې بګراونډ یې او مینهوالو ښایسته ښکاري دا مجلس په تاسو ښایسته ښکاري چې تاسو راغلي یې تاسو مهمینه کړی ټول چې راغلي یې فکر نه کوم چې زما دپاره راغلي خو د افغانستان دپاره راغلي دا غونډه چې ده د افغانستان دپاره ده د افغانستان خلکو دپاره ده نو تاسو ټول د نړۍ مننه چې راغلی پوهېږم په دې هېوادونو کې یو ساعت ویستل هم ډېر سخت ښکاري زه چې اکثر خپل دوستانو سره اړیکه نیسم نو 3 ورځې مخکې اپارټمنټ ته راغلی چې وروره په دې ورځ باندې لږ ځان فري ساته نو ډېره سخته یو بیا هم تاسو چې راغلی نه یوازې یو ساعت 3 ساعته خو دا تاسو د وطن سره مینه ده وطن هر سړی زړه پې خوږوي نو همدارد مونږ هم هدف کوشش هم دا و د ما خپل شخصي چې خپل هېواد د خلکو لاسنیوی وکړم نه یوازې کرکټ کې په نورو برخو کې هم وي زه کولی شم چې خپل هېواد د خلکو لاسنیوی وکړم او همدغه راز ما غوښتل چې داسې فاونډیشن وي چې زموږ هېواد د خلکو په کومو برخو کې چې د هغوی ته مشکلات زیات دي د هغوی لاسنیوی وکړو او زه ډېر خوشبخته یم چې زه دلته ولاړ یم زه د وطن نمایندګي کوم هر چېرته او الله پاک ماله یو داسې مقام راکړی چې زه خپل د خلکو خدمت وکړم د هر چا قسمت کې خو بیا هم زه ډېر زیات خوش نصیبه یم دا ټوله د تاسو دعاګانې د تاسو مینه ده همیشه مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتلې وو په ټولګو کې یو نو د تاسو دعا چې دی د مونږ منزل ډېره سخت دی اکثر خلک وایي چې محنت خو محنت سره وروسته تاسو دعاګانې هم مونږ ته ډېرې زیاتې ضروري او تاسو دعا ده چې مونږ کامیاب یو په دې هیله چې دعا کې مې یاد ساته چې په دغه فاونډیشن په دې مزل کې هم مونږ کامیابه شو د خپل د خلکو لاسنیوی وکړو د خلکو سره مرسته وکړو په دې فاونډیشن کې یو څو ډېرې مهمې خبرې دي چې ما غوښتل تاسو سره شریک کړم صحت په اړه د مونږ په افغانستان کې صحت په اړه هغه امکانات ډېر زیات کم دي خصوصا هغه ځایونو کې چېرته زه راغلی شوی په ننګرهار جلال آباد کې زما اوس هم یاد شي مور مې د خدای وبخښي 3-4 کاله مخکې کرونا و او شپې 4 بجې وې نو غوښتل مې چې هغې سره لاړ شم هسپتال ته یوسم چې زه هسپتال ته لاړم او د هسپتال حالات مې ولیدل خو خدای ډېر مې زړه بد شو او ما وایي دلته روز لپاره مریض شي او خدای خبر د دوی علاج به څنګه شي نو ډېر زیات خفه شوم په هغې وخت کې او احمد ته ما ځان سره یو وعده وکړه چې خدای پاک ته وس راکړه زه به انشاءالله کوشش کوم نه یوازې په خپل ننګرهار کې په هر ولایت کې یو داسې روغتون وي چې هلته د خلکو صحیح علاج وشي نو هغه زما لپاره یو داسې وخت و چې د دې خلکو حالات ما ولیدل چېرته به د هغوی علاج کېدل د هغه اتاقونه ما ولیدل نو په خدای شته ډېر زیات مې زړه خفه شوم او ننګرهار خو یو داسې ځای نه دی چې غټ نوم یې دی خو بیا هم په ننګرهار کې چې دغسې یو هاسپیټل وي نو نورو ولایتونو کې خو د دې نه هم ډېر ضعیف وي نو صحت په اړه موږ ډېر زیات وروسته پاتې یو او انشاءالله کوشش وکړو چې په دې برخه کې څومره هم کولی شو زموږ د خلکو مرسته وکړو هغوی د لاسنیوی وکړو او بله مهمه خبره تعلیم ده تعلیم زما په نظر که موږ غواړو چې د نور نړۍ سره په میدان کې ودرېږو یوازینی نه کرکټ دی نه بل دی خو تعلیم یوازینی شی چې هغه زموږ هېواد د ځمکې نه اسمان ته رسوي خو بدبختانه د نور زموږ په هېواد کې تعلیم لپاره هغه سهولتونه نشته څومره هم چې زموږ دا نوي ځوانان دي که موږ اوس ونه کړو نو زموږ د راروان 20 کاله 15 کاله ځوانان چې څومره هم تعلیم برخه کې دي هغه مخکې نشي تللی زموږ هېواد 20 کاله 15 کاله نور وروسته ځي هغې یوازینی علت دی تعلیم دی
نو په دې په اړه موږ ډېر زیات فوکس کړی چې هغه خلک هغه هېوادوال چې وسه نه لري تعلیم په مخکې اوسي وطن کې ډېر مجروبیتونه دي ډېر مشکلات دي خلکو ته د 3 وخته ډوډۍ نه رسي خو هغوی بیا تعلیم په اړه چې دی دومره سوچ هم نشي کوی نو زما هدف په دې فاونډیشن کې دا ډېر دی چې باید افغانستان څومره هم چې نوی نسل دی هغوی په ذهن کې دا ډېر زیات دی چې زه چې غټېږم زه باید تعلیم ترسره کړم که وسې لرم که نه لرم خو ذهن یې باید دومره وي چې تعلیم زما لپاره څومره مهم دی تعلیم کولی شي چې نړۍ ته د افغانستان یو ښه ایمیج وښایي صحیح د کرکټ افغانستان ته یو ښه ایمیج ورکړی خو بیا هم که موږ خلکو سره نور هم ځینې ښه شو نو تعلیم په برخه کې باید موږ ډېر زیات کار وکړو ډېر کار په کار هم دی موږ ټولو هېوادوالو دا نه یوازې زه کولی شم خو که موږ ټول سره یو ځای شو نو بیا کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو بله مهمه خبره بدبختانه به ورته ووایم چې زموږ هېواد کې ډېر مشکلات راځي کله زلزلې راشي کله سیلابونه راشي هېوادوال هم د یو غم هېر کړی دی چې بل غم به راشي نو په خدای شته موږ چې هر چېرته کوم مسافر کېږو ډېر زیات خفه کېږو چې کله خپل هېوادوال ګورو دغسې مشکلاتو کې خو بیا هم که موږ یو ځای شو د دې خلکو ناستیوی وکړو په خدای شته چې لاړم جلال آباد ته او روغتون ته لاړم خلکو سره مې نږدې نه ولیدل یو نفر ما له راغی وي زما د کورنۍ 4-5 نفران شهیدان شوي دي او چې ته مې ولیدې هر څه مې هېر شو نو په خدای زه ډېر زیات لکه بېزادګي شوم هلته چې ده نه اوس هغه خپل کورنۍ 4-5 نفره هېر شو او ما ته دومره خوشحاله خو په دې چې موږ د دوی سره په دې سخت وخت کې ودرېږو نو که همدا موږ ټول خپل هېوادوالو سره ودرېږو هغوی لاسنیوی وکړي هېڅکله هم هغوی خپل ځان دا نه احساسوي چې زه یوازې یم همیشه به ډېر زیات خپل ځان داسې احساسوي چې زما سره ټول هېواد ولاړ دی هغه هېوادوال که په خپل وطن کې دي که د باندې دي ما سره ولاړ دي زما لاسنیوی کړه نو موږ راغلي یم همدلته یو چې افغانستان ولس چې هر چېرته وي که په اروپا کې که په نورو هېوادونو کې موږ ټول چې سره یو ځای نه شو دا افغانستان نور هم سخت حالات راځي خو موږ کولی شو چې دا حالات دې حالاتو کې د خلکو لاسنیوی وکړو د موږ په وس کې دومره شته ده چې هر چا څومره وس کېږي کوشش وکړي چې خپل هېوادوالو د لاسنیوی وکړي د هغوی سره مرسته وي نو دې برخه کې هم اگر په وطن کې دغسې حالات راځي د موږ فاونډیشن دا هدف هم دی چې خلکو سره لاسنیوی وکړو مرسته وکړو نو خبرې ډېرې نه کړو ما په نظر نور خلک هم غواړي چې خبرې وکړي خو د دې خان فاونډیشن هدف دا دی چې په څومره غټ مشکلات دي څومره غټ نیمګړتیاوې دي زموږ په هېواد کې د هغې کې د خلکو ناستوی وکړو او ما مخکې درته هم وویل په صحت په اړه همدغه د تعلیم په برخه کې او نور مشکلات راځي ټول مهمه خبره د پاکو اوبو هم ده زما په نظر صحت که دې ښه نو زیاتره په کلو کې زه اکثر زه چې لاړ شم خلک وګورم ډېر د لرو ځایونو چې ده او خپل کور ته اوبه راوړي او هغه سهولت ورته نه وي چې په خپل په دې کور کې موجود وي نو سړی بزدې خفه کېږي باید په دغه برخه کې هم زموږ یو کوشش دا دی چې د خلکو سره مرسته وکړو ټولو هغه ځایونو کې چې چېرته زیاتره په زموږ په کلو کې ډېر دا مشکلات ډېر زیات دي نو خبرې ډېرې شوې اخر کې بیا هم ټولو نه ډېره زیاته مننه چې راغلی او ستاسو دا راتګ موږ ته نوره انرژي هم راکوي چې موږ نور هم وکولی شو د وطن د خلکو سره مرسته وکړو بدبختانه زموږ وطن ډېر زیات د سختو حالاتو څخه تېر شوی دی او تېرېږي هم خو یو خبره ده همیشه زما باور په افغانستان باندې کله هم سخت حالات پرې راشي دا به موږ په نیشنل ټیم کې هم د ملي ډلې چې څومره موږ باندې سخت حالات راشي د هغې نه ډېر زیات کوي موږ راګرځو او دا ټول هېواد هم دی په افغانستان باندې څومره سخت حالات راشي خو هېڅکله هم ماتې نه مني او د هغې نه زیات کوي راځي
دې خاوره کې دی دا یوازې یو نفر یا دوه نفر دا د دې خاوره کې دا قوت دی چې هېڅکله هم ماتې نه مني که د نړۍ هر چېرته هر چا سره موږ په کرکټ کې هم زه همیشه لوبغاړو ته دا یو مثال ورکوم چې موږ یو داسې هېواد څخه یو چې موږ هېڅکله هم ماتې نه منو هر هېواد سره د موږ لوبې یوازینی هدف به دی چې موږ په لوبو ګټو چې څومره موږ کې انرژي هغه به میدان ته وړو نور به ګوري چې هڅې خو باید په میدان کې دا ښکاره شي چې موږ هلته خواري محنت وکړو نو موږ هر چا ته کولی شو چې ماتې ورکړو موږ چې په 2024 کې استرالیا ته ماتې ورکړه نو خبره ډېره مشهوره شوې وه لوبغاړو ته ما ویل موږ هر چا ته کولی شو چې ماتې ورکړو که هغه په کرکټ میدان کې او که په نورو میدانونو کې موږ همیشه ماتې ورکړې ده هېڅکله به کوشش به همیشه دا وي چې خپل وطن ته خدمت وکړو او د زړه نه یې وکړو نو یو ځل بیا ټولو ډېر زیاته مننه راته کړم او په دې هیله چې ښه وخت ولرئ دلته او نورو دوستان به هم خبرې کول غواړي نړۍ مننه خوشحاله اوسئ یو شاعر وایي